خدا هغه بې غیرته شیخ دی چې ناس په پټي کې دی پوه شئ او لاندې ترې خړتم بیګي لګیا دی لکه دستونه ترې بیګي دا به په میدان پته لګي ته راشه چې ته زما نه دستونه بیه که زه ستا نه دستونه بیوم جواب به په جواب یې وایي چې هغه دغه داسې وایي د علیشه مور دا وایي لګیا ده شیخانو تاسو پسې خو ما مخکې هم خبرې کړې دي دا هغه شیخان دي چې کوم کنځلې ویناګانې کوي شیخ چې دی که نه چاته پرېوتی نه دی هغه هسې کنځلې منځلې نه کوي ستاسو په شانې ښځې او ستاسو په شانې خلک هغه چې که نه ځان یې ټکسن جوړ کړي اورې چې غلط کارونه کوي غلطې ښځې چلی شیخ په هغه له جواب ورکړی دا شیخ چې دی که نه د داسې بې غیرتو خلاف دی او د 2 لمبر نه خلاف دی ته مړه ځان ته خو لږ وګوره چیلیا شیخ چیله بې غیرته دله دا خو بیا وشوه زه چیلی او ته چیلی دا خو په میدان پته لګي دې خلکو ته پته ده چې د چیلي او د چیلې څه کاري که څنګه مشره لکه چیلي او بخیر زنکدن د تیزونو شی نه دی غوری څنګه چې مې د یوټیوب نه وزغلولې دقه شانې به ټیک ټاک نه وزغلوم دولمبرۍ ته دې غوری نه پرېږدم هلته به رانم دولمبرې ونه کې اورې د پښتنو په سپورټ سره د هغه ځای نه به دې هم زغلوم غوری څوک یې ته د خور میړه دی ما میړه مرګرو وای د پښتو متل چې د شپې لکۍ چې 100 کاله په نچې کې وساتې که نه نو هغه نه سیده کېږي دغه حال د دوی دی دوی هم دغه د سپي لکۍ دي مرګرو ستاسو په سپورټ سره د یوټیوب نه چې دی که نه هغه ما وزغلول اوس خلک وایي چې ټیک ټاک کې راغلي او دولمبري کوي نو انشاءالله ستاسو په سپورټ سره چې دی که نه مونږ به یې زغلو د دغه ټیک ټاک نه مرګرو زما هېڅکله دا مقصد نه دی چې زه د چا نه خلاف یم یا د چا خور کندم یا د چا مور کندم اورې زه څه لیونی نه یم دا د لیونو کار دی اورې زه د هغه خلکو خلاف یم چې زموږ پښتانه بدناموي زموږ معاشره بدناموي اورې چې دوی به دا غلط کارونه کوي دا به کوي زه د هغې خلاف یم ځکه چې زما هم څه هغه جوړېږي زه هم میډیا کوم اورې ځکه چې زه به د هغې جواب ورکوم که اوس یو سړی چې دی داسې کنجر شي خپله خور چلی خپله مور چلی د هغه سره به څه کوې هغه ته خو مونږ تاج او شاباشي خو نشو ورکولی داسې پلیت خلک داسې غلط خلک هغه به انشاءالله چې څنګه یوټیوب نه زغلولي دقه یعنې به ټیک ټاک نه زغلو ستاسو په مینه باندې ستاسو په سپورټ باندې ماله به مینه راکوئ ماله به سپورټ راکوئ اورې او داسې خلکو له جواب چې دی بلکل زما حق جوړېږي ځکه چې زه په دې میډیو کې یم زه به له جواب ورکوم مرګرو تاسو دا ویلو چې زمونږ دپاره چې دی که نه پنې خاکې جوړوه انشاءالله زما ښکلې خاکه را روانه ده هغه به انشاءالله سپورټ کوئ داسې به سپورټ کوئ داسې مینه به راکوئ لکه په دې نورو کې چې دی انشاءالله د خیره سره چې کوم ځای الله خاص ساته الله آباد ساته الله په امان بند کړه